تاسو هم ټلګرام ګروپ جوړ کړی یا مې چینل جوړ کړی صحیح مو ته ایډیټ کړی نه وي نن درته مکمل طریقه ښیم ټلګرام ګروپ جوړ کړئ او څنګه ایډیټ پکې وکاسئ او څنګه کولی شئ مختلف شیان پکې ځای پر ځای کړئ اتومات خلک راشي نفر اضافه کړي ستاسو ټلګرام چینل په یو ګروپ کې ډک شي طریقه یې مکمل در ښیم خو یو کوچنۍ غوښتنه ستاسو څخه لرم چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مکمله وګورئ او دوستانو پرې شیر کړئ مختلفو ګروپونو کې هم دغه ویډیو شیر کړئ تر څو هغه ګټه ځینې واخلي زه ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو د ویډیو لایک کړئ کولی شئ ډک کاستئ مکمل طریقه یې درښیم کوم شیان چې تاسو پکې ځای پر ځای کوئ هغه هم درښیم او هغه کسان چې میسجونه کوي د شل نفره 50 نفره اضافه کوي بیا تاسو وویلی شئ نور داسې پکې ایډیټ تاسو ټوله ښیم لکه څنګه ما خپل چینلونو کې کړي تاسو هم دغه رقم کولی شئ راځئ اول د سر نه یو ګروپ جوړو د ټلګرام صحیح ده که تاسې ګروپ غواړئ که جوړ کړئ او چینل غواړئ که جوړ کړئ زه راځم ورته مثال خبرې زه اوس راځم د ټلګرام ته رالم دغه شین ټلګرام د رسمي ټلګرام دی صحیح ده ښه اوس راځم رسمي ټلګرام ته رالم ښه اوس ګورئ یاست په دې ځای باندې ورته کلیک واخلئ صحیح ده اول به ګروپ جوړوئ هغه نه بعد به یو چینل جوړوئ صحیح ده راشئ په دې ځای باندې کلیک واخلئ ښه که تاسې غواړئ که چېرته غواړئ ګروپ جوړ کړئ ګروپ دلته جوړولی شئ دلته ټلګرام چینل جوړولی شئ زه غواړم چې اول ګروپ جوړ کړم صحیح ده دغه ما ګروپ جوړ کړئ صحیح شو اوس راځم دلته یو څو شمارې اضافه کوم ورته صحیح ده داسې بلکې لس لاندې نمبرونه داسې ورته اضافه کوم څومره چې اوس مې وغواړئ اضافه کوم اوس راځه خپل د هغه دلته ورته یو نوم لیکم صحیح ده یعنې چې په باره کې تاسو غواړئ فعالیت وکړئ ما په باره کې تاسو ته یو نوم ولیکاست که خپل نوم لیکاست هغه به ډېر بهتره وي ښه نو زه غواړم چې یعنې د یو شي په باره کې فعالیت کوم زه خیر زه نه وډم زه غواړم دغه شی په باره کې فعالیت کوم صحیح ده اوس راشئ په لوګو باندې کلیک ورته واخلئ صحیح ده کله چې په لوګو ورته کلیک واخیستله مستقیمه اټومیشن به تاسو ته پروفایلونو ځای راوړي ښه اوس مثال که زه غواړم د ذکر شی پورته کړم هم کولی شم پورته کړم ښه مثال خپل لوګو انتخاب کړم صحیح ده ښه ما خپل لوګو ورته انتخاب کړله اوس راځم تاییدي باندې کلیک ورته اخلم صحیح ده دغه دې ما ورته تاییدي باندې کلیک واخلئ صحیح ده اوس په دې کې څنګه ایډیټ کوو دا ټول طریقه درښیم چې څنګه ایډیټ پکې کولی شئ څنګه یې ماته کولی شئ څنګه چمتو کولی شئ دغه دې ما جوړ کړئ اوس راځم په دې باندې کلیک ورته واخلم صحیح ده نور ایډیټونه څنګه دروئ پکې صحیح ده داسې ګورئ همدغه ښکاري ګورئ دا کلیک باندې واخلئ پروفایل داسې راغلی ښه اوس راغی دې ته یو باید تاسو ورته یو اسم انتخاب کړئ ښه مثال دی چې هر شی لرئ دلته هر شي په باره کې فعالیت کوئ لینک ورکوئ شماره ورکوئ دې ځای کې تاسو خپله فرانټ ولیکاستئ صحیح ده داسې لکه بلکې تاسو د هر شي په باره کې فعالیت کوئ هماغه فرانټ تاسې ولیکاستئ ورته نه دلته ورته لیکنه وکاستئ ښه اوس راځو په دې ځای ورته کلیک واخلئ صحیح ده دغه ځای باندې کلیک ورته واخلئ ښه ښه اوس دلته موږ غواړو چې لینک تنظیم جوړ کړو صحیح ده خپل د کانال لینک تنظیم جوړ کړو که چېرته غواړئ هټ لینک یې راشي نه موږ غواړو یو آی ډي ورته انتخاب کړو صحیح ده لکه یو آی ډي غوندې راشي په دې ځای ورته کلیک واخلئ بیا راشئ په دې ځای ورته کلیک واخلئ صحیح ده دلته به یو یوزر نیم په انګلیش ورته ولیکاستئ یا خپل نوم ولیکاستئ یا بل شی ورته ولیکاستئ خو باید ستاسو آی ډي په رقم لینک جوړ شي ګورئ دغه لینک جوړ شو آی ډي په رقم صحیح ده خپل نوم ورته ولیکاستئ به ډېر بهتره وي په انګلیش کې باندې ښه انګلیش کې انتخاب کړئ بیا به راشئ ورته آی ډي باندې انتخاب کړئ ښه آی ډي چې کله انتخاب کړئ دا به جوړ شي بالکل داسې کار خلاص شو اوس راځو بل ایډیټ پکې وکړو صحیح ده راشئ بیا پروفایل برخه باندې کلیک واخلئ ښه اوس راځئ دوستانو دې ته اوس نور ایډیټونه څنګه درولی شو څنګه نور کارونه پکې کولی شو اوس په دې کلیک کلی باندې کلیک ورته واخلئ صحیح ده دلته باید مونږ که غواړو چې خپل ګروپ ډک کړو نور کسان ورته راولو چې نفر اضافه کړئ هغه یعنې شل دېرش نفر اضافه کړي بیا لینک راپورته کولی شي یا داسې شیان تنظیمات کولی شي اوس په دې باندې کلیک ورته واخلئ ښه نو زه تاسو ته خپل چینل په رقم جوړوم ما څنګه جوړ کړی دي ښه راشئ دلته دا کوم بټنې چې دي ګورئ همدغه بټنې چې دي ښه دغه بټنې باید تاسو ټولې بندې کاستئ ښه کوم بټنې چې ما خلاصوله هماغه تاسو خلاص کړئ دغه بند کړئ دغه بند کړئ دغه بند کړئ دا ټوله بند کاستئ ورته ښه یو باید دغه دوه بټنې خلاصې وي دا د ویډیو بټنې دي ښه یعنې څوک ویډیو راپورته کولی شي دا د عکسو بټنه ده ښه څوک عکسونه راپورته کولی شي او دا چې ده د میسج ځای ده صحیح ده میسج او د لیکنې ځای دی ګوره دا ځای به تاسو انتخاب کړئ بیا څوک میسجونه کولی شي میسج مخ به ازاده شي بیا راسئ بیا ورته جوړولو ځای باندې کلیک واخلئ داسې ورته کلیک واخلئ دغه ایډیټ موږ پکې وکړل خلاص صحیح ده اوس راځئ موږ دلته یو ځان ته یو ایډمین درو صحیح ده ملګري غواړي چې ایډمین کړو څنګه ایډمین وو صحیح ده داسې کلیک باندې واخلئ ګوتې باندې کېږدئ رابشئ په ایډمینه ځای باندې کلیک ورته واخلئ ښه داسې مو کله واخیستله نو دغه بټنې ورته که غواړئ بعضې بټنې باندې واستئ هغه تاسو کار دی صحیح ده نو بیا ورته په دې ځای کلیک واخلئ چې دغه ایډمین ودرېږي صحیح ده دغه دی ما ایډمین ودروئ صحیح ده ګورئ دغه نفر ما سره ایډمین شو صحیح ده یعنې مدیر شو ښه اوس غواړم دې کې زه یو روباټ ځای پر ځای کړم هغه روباټ کې موږ ډېر کارونه مخکې بیولی شو نو رابشئ تاسې ورته په لوګو کلیک واخلئ راځئ دوستانو اوس ګورئ رابشئ په دې ځای کلیک واخلئ ښه لوګو باندې کلیک واخلئ ګورئ کله چې په لوګو باندې کلیک واخلئ راشئ د ایډمینات برخې ته راشئ صحیح ده ایډمینات برخې چې کله راغلئ په دې ځای کلیک واخلئ صحیح ده چې کله په دې ځای کلیک واخلئ بیا به راشئ په دې ځای کلیک واخلئ صحیح ده کله چې په دې ځای کلیک واخلئ اوس غواړو چې یو روباټ راولو پکې ایډمین کړو ښه اوس په دې ځای باندې کلیک ورته واخلئ صحیح ده دغه روباټ نوم تاسو په هغه کې درکوم صحیح ده د څپې کې ښکاره کېږي دغه ولې کاست دا ډېر بهترین روباټ دی ستاسو ګروپان مخنیوي کولی شي څوک میسیجان کولی نه شي بدون اجازه چې هغې نفر اضافه نه کړي نور ایډیټ څنګه کولی شي دغه صفحې باندې ښکاره کېږي دغه په ټلګرام کې ولیکئ تاسو ډایرکټ راپورټ کېږي ګورئ دغه په یوټیوب کې ویډیو وکتلی ښه دوستان دا ویډیو لایک کړئ ښه خو دوستان پرې شیر کړئ دا ډېر مهم ویډیو تاسو باید یاد وساتئ ښه د روباټ باندې کلیک ورته واخلئ دا به ایډمین شي ښه دا به سیاسي ایډمین شي به کړئ دا به ایډمین کاستئ ښه د روباټ په خپل کانال کې ایډمین کاستئ ګروپ کې دا ایډمین شو ګورئ نو دا روباټ شخص ته راغلی دا روباټ راپورټ شو ګورئ اوس راشئ په روباټ باندې کلیک ورته واخلئ ښه څنګه غواړئ ځای پر ځای یې کاستئ څنګه غواړئ چې نور ایډیټ پکې وکاستئ روباټ به شخصي ته راواړوئ ښه چې کله مې ایډمین کې بیا شخصي ته راواړوئ ښه شخصي ته مو راواړوئ ښه نو زه رالم بیا ورته په دې ځای کلیک ورته اخلم ښه کوم شیان چې زه ځای پر ځای کوم هغه غواړم چې ځای پر ځای کړم موږ ورته د ایران ژبه انتخابوو ایراني ژبه ښه ایراني ژبه انتخاب کاستئ ښه اوس به راشئ په دې ځای ورته کلیک واخلئ ګورئ
دغه ځای باندې کلیک واخلئ. ګورئ چې کله په دې ځای کلیک واخلئ شه نو دغه صفحه به تاسو راوړي. ګورئ ما سره دا کانال تازه جوړ کړی دی. په دغه ځای کلیک واخلئ شه. کله چې په دې ځای کلیک واخلئ بیا راشئ ورته په دغه دوم هغه باندې کلیک واخلئ شه. کله چې په دغه دوم کلیک واخلئ اوس به راشئ د نفر اضافه کولو 20 نفره و 30 نفره چې انتخابوي هغه کلیک واخلئ شه. دا چې کله کلیک واخلئ اوس به راشئ په دې ځای کلیک واخلئ سیده په دې ځای کلیک واخلئ. کله چې په دې ځای کلیک واخلئ اټیمیشن دغه تاسو راوړی شه. ان تاسو غواړئ خپل ګروپ کې 20 نفر اضافه کوئ یعنی 30 نفر شه. نه زه غواړم چې 20 نفر یا 25 نفر هغه کسان چې کارکونکي دي هغه اضافه کوي بیا میسجونه کولای شي. په کانال کې د اعلانات راپورټ کولای شي. تاسو چې په کانال کې ګروپ کې 20 نفر اضافه نه کړئ میسج نس کولای شي. زه ته لس نه پورته انتخاب ومشه یا 20 پورته انتخاب یې کار دی شه. بیا راشي ورته ګورئ ما لس نه پورته انتخاب 50 پورې اجازه لري چې انتخاب وکړئ شه. بیا راشي په دې ځای کلیک واخلئ شه. که غواړئ چې کوم کسان چې کارکونکي دي لینک راپورټ نه کړي نو دلته 15 سرویس باندې ودرواسي شه. دا ګورئ 15 سرویس باندې ودرواسي نو یوازې هغه لس کسان اضافه کولای شي مګر لینک نس راپورټ کولای شي میسجونه نور شان راپورټ کولای شي. اوس راشي په دې ځای کلیک واخلئ سیده خبر په دې ځای کلیک وتاواسي نو دې کار چې شو خلاص شو. دې شل لس نفر اضافه کې بیا میسجونه کولای شي او نور ایډیټ کې څنګه کولای شي. اوس راس نور بخیر وشي ماشه خلاص براشي په دې ځای کلیک واخلئ شه. دې ځای باندې کله کلیک مو واسطه بیا راشي ما ګروپ انتخاب کړئ شه. بیا ورته باندې دوه هغه باندې کلیک وتاوخلئ شه. کله چې په دې کلیک وتاواسي ګورئ دا صفحه مو تراوله. اوس په دې میسج ځای باندې کلیک واخلئ. میسج ځای باندې کلیک واسطه اوس دلته موږ څه کارونه کولای شو. د دې معلومات درکوم راشي په دې ځای کلیک واخلئ شه. ها اوس کوم کسان چې زما د ټلګرام پر لینک رااله شه اټیمیشن به ویډیو تر راپورته کی لیکنه تر راپورته کی مهرباني وکړئ نفر اضافه کړئ میسجان کولای شي نو په دې کانال باندې راوړئ شه. زه به دا ځای کلیک اخلم او تصویر ځای پر ځای کوم مثال دې په معنا پوسی تاسو هم داسې جوړولای شئ ایډیټ کولای شئ داسې کش کی تصویر اپلوډ کړئ شه. مثلا تصویر ګورئ دا ویډیو چې مال تور کړی دا او ته تاسو راپورته کوي خپل دا روباټ راپورته کوي شه. نو زه به دا انتخاب کوم نو زه ته لیږم سیده ګورئ دا ویډیو ځای پر ځای شه کانال به اتما دا راپورته کوي سم ده. یعنی کوم کسان چې راشي دا ویډیو ګوري په دا طریقه به کولای کسان اضافه کوي خپل کانال پاړ کې ویډیو کسي شه. اوس راشي په دې ځای کلیک واخلئ او لیکنه غواړي واسطه وي شه یعنی لیکنه سره جوړه کسي دا لیکنه ځای باندې کلیک واخلئ شه. بیا راشي دا کانال یو لیکنه جوړه وکړئ ته ورته کسي شه. کله چې متولي کله ما ورته کله زما کانال دوه نفر اضافه کوي سوشل میډیا لینکونه راپورټ کولای شي یا شیر راپورټ کولای شي دا ما سره واسطه ولا شه. دا دربار ته ځای پر ځای شه. اوس هر ملګری چې په لینک راشي دا ویډیو دا لیکنه ورته راپورټ کوي شه. او غواړي چې خپل نور چینل کې واچوي هغه مجبور دي چې هغه چینل فالو نه کړي بیا میسج نس کولای شي شه. مثال خبرې هغه طریقه څه شی مجلس شه. فرض مثال زه لازم یو بل ټلګرام ته راشم که تاسو فکر کړئ دوستانو شه دا ګورئ بعض ملګري چې میسج وکړي ګورئ دلته وایي دا کانال فالو نه کړئ بیا تاسو میسج راشي نفر اضافه کړئ شه. بیا باندې کلیک وکړئ ما بل چینل ورکړی دا اضافه کوي ان هغه فالو کوي بیا دې ته شل نفر 10 نفر ښکار کوي ګورئ دا ورته راوړي دا فالو کوي میسجان کولای شي. اوس زه دوستانو خپل یو د ټلګرام آی ډي راخلم شه. مثال زما دغه چینل دی سیده دغه چینل دی ګورئ دغه بزر واخلم دغه روباټ دا روباټ به تاسو ایډوین کاسي شه داسې به کافي کاسي نو دبل ته ایډوین کاسي شه په چینل کې به ایډوین کاسي شه. چینل کې ایډوین کوي ایډمیشن ځای باندې کلیک واخلئ نو داسې کلیک وتاواسي ښه ما دا په چینل کې ګورئ ایډوین کړی دی شه. تاسو کله ایډوین کوي تاسو ایډوین کاسي شه چې ایډوین کوي بیا روباټ شخص راوړوي شه. روباټ بیا شخص راوړوي بیا را بشي هغه برخه درشه چې تاسو خپل کانال کې ځای پر ځای کواسي شه. ښه دا صفحه مو تراوله به تمغه ځای ته زو چې هغه ایډیټ مو کې وکړئ سیده راشي په دې ځای کلیک واخلئ چې کله په دې ځای کلیک واخلئ شه. بیا راشي ما کانال انتخاب کړئ دوم هغه باندې کلیک وتاوخلئ هغه دغه ځای کې کېږي شه. دلته کولای شي سم ده دلته ګورئ آی ډي راوړل سم ده دا آی ډي راوړل یعنی مثال زه غواړم چې هغه چینل کې ورکم چې دوی هغه فالو کې بیا شل نفر لس نفر نه غواړي سیده دوی به مجبور دي چې هغه فالو کې مجبور نه وي میسج کولای نه شي. ګورئ دلته خپل هغه آی ډي راوخلئ کانال آی ډي څه دا بل څه کافي کاسي چې کافي کړل دا څه ورته کلیک وتاوخلئ شه. بیا راشي دا څه انتخاب کاسي شه دا غره د ځای پر ځای سوسیده دي چې بیا ما نفر اضافه کې دا کانال فالو نه کې چینل فالو نه کې بیا میسج کولای شي. دا مکمل طریقه دوستان نن ورځې کوته کوله دا تاسو لپاره ډیر مهم ویډیو شیر کړئ دوستان پرې هم ورسوي چې هغه کار ځین واخلئ شه. کانال ته جوړول پرې او ایډیټ پرې ما تاسو مکمل ویډیو وکړل کانال مکمل دا ایډیټ کړئ تاسو کانال باندې چې دا دوستانو چې تاسو ایډیټ وکړئ دا رقم جوړولای شي. مو خوشاله اوسئ ویډیو لایک کړئ دوستان پرې شیر کړئ سم یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ تاسو هر ورځ د سنوي معلومات تاسو پرې ورسیږي. خوشاله اوسئ دا ویډیو لایک کړئ شیر هم کړئ دوستان پرې شه.